په کندوز ولایت کې له بزګرانو سره مرستې او د کرنې د ودې په موخه هڅې د کندوز ولایت چارواکي د دغه ولایت کروندګرو ته څه باندې 13,000 کرنیزو بستو د ویشلو خبر ورکوي چې پکې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې شامل دي او له دې کار څخه یې موخه په دې ولایت کې د بزګرانو ترمنځ د اصلاح شوو تخمونو دود او د زیاتو حاصلاتو ترلاسه کول دي. موږ په کندوز کې الحمدلله څه باندې 13,000 د حقینو ته سږ کال موږ اصلاحي تخمونه توره سره او سپینه سره هغه په وړیا توګه هغه توزیع کړې ده او توزیع الحمدلله روان هم ده په مرکز کې په ټولو ولسوالیو کې. یادو مؤسسو څخه هم مننه کوو. په راتلونکو کې مو هم هیله دا ده چې زموږ له بزګرانو سره د حقینو سره دغه مرستې دوامداره جاري ولري تر څو زموږ د حقین او بزګران په پښو ودرېږي. همداراز له د حقین او بزګرانو څخه مو هم هیله دا ده چې دغه اصلاح شوي غنم او نور مواد چې دوی ته ورکول کیږي باید د زراعت په برخه کې له دې څخه استفاده وکړي. ما در امسال از طرف سازمان غذا و زراعت ملل متحد دفتر ایفیو در حدود 52,000 خانه‌ها را تحت پوشش داریم. بسته‌های کمکی یا کمک‌های بشری را برشان برسانیم. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران چې په دې ولایت کې له کرنیزو بستو څخه ګټه پورته کړې دا ډول مرستې د کرنیزو حاصلاتو په لوړولو او کروندګرو په ځان بساینه کې مهمې ګڼي او له دغه دفتر څخه د زیاتو مرستو غوښتنه کوي. او موږ مننه کوو د دست به دست افغانستان له موسسې نه او همدارنګه د زراعت له محترمو مشرانو نه رئیس صاحب نه چې موږ ته دغه زمینه برابره کړې ده. موږ به مخکې د خپل تخمونه له بازار نه اخیستله هغه موږ ته نه معلوم زردانه به مخیستل یو شی به راووتله بل شی به راووتله خو حاصلاتو کې د موږ ډېر ټیټ و. ډېره مننه کوم چې راتلونکي کې هم همدغسې اصلاح شوی تخم سره د کیمیاوي کوډ موږ راکړي. دغه مرستې په داسې حال کې د کندوز ولایت په بزګرانو ویشل کیږي چې تیر کال دغه دفتر د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ په 15,000 بزګرانو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلي وو.